خلک څنګه له اور لګېدنې څخه ځان ژغورلی شي؟ که کوم شیان په لږ اور کې وي، خلک یې باید په وخت په اور وژونکو آلو مړ کړي. که د ګاز سلنډر اور واخلي، نو خلک یې باید په لندو، بسترو یا جامو پټ کړي او ډېر ژر یې باید وتړي څو اور مړ شي. که چیرې برېښنایي وسایل یا تارونه اور واخلي، نو خلک باید لومړی برېښنا بنده کړي او ورپسې باید د وچو پودرو یا د ګاز د اور وژونکو آلو له لارې اور ووژي. په دغه وخت کې باید د اوبو له لارې اور ونه وژل شي، څو د برېښنا د شات او د برېښنایي وسایلو د چاودنې مخه ونیول شي. خلک باید د اور وژنې په بهیر کې دروازه او کړکۍ پراننیځي، څو د هوا د ګرځېدنې له امله د اور د سختېدو مخه ونیول شي. که څوک اور لګېدنه پیدا کړي، باید ژر تر ژره اطفایې ته زنګ ووهي او اور وژونکي امرۍ ته د اور حالات ور وپېژني. کله چې سخت اور رامنځته شي، خلک باید ژر تر ژره له سیمې ځانونه وباسي او هیڅ درانده شیان باید له ځان سره یونه سي. خلک باید د شرم د احساس یا د قیمتي شیانو د وړلو له امله په وتلو کې هیڅ ځنډ ونه کړي. خلک باید د اور لګېدنې پر مهال د دروازې تر پرانیستلو مخکې له دروازې سره تماس ونیسي. که دروازه ګرمه شوې وي، دا د دې ښکارندوی کوي چې اور او لوګي دروازه بنده کړې ده، نو دغه مهال باید دروازه خلاصه نه کړي. خلک باید په خونه کې پاتې شي، په لندو ټکرونو د دروازه بنده کړي او پر ورپسې د اوبه ور وشیندي، تر څو د اور د خپرېدو مخه ونیول شي. پر سره پردی خلک باید د کړکۍ تر څنګ په لوړ اواز د لاسي څراغ د اشارې او د جامو د خوځولو له لارې له نورو خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د یادونې وړ ټکی دا دی چې هیڅوک باید د تېښتې لپاره له جګې ودانۍ څخه ښکته ځای ته توپ ونه کړي. کله چې خلک د اور له ځای څخه ووځي، بیرته باید ورستانه نه شي. خلک د اور پر مهال له لیفت څخه استفاده ونه کړي، د خوندي وطنې لوری دی ومومي او د اور وژنې د لارې سره سم دی ژر تر ژره له جګې ودانۍ څخه ښکته ځای ته ولاړ شي. خلک باید په ټیټه موله له سیمې څخه ووځي او په لندو ټکرونو د پوزې او خولۍ پټې کړي.